شروعات د امریکا او جاپان په منځ کې د خطرناک جنگ کېږي. په دې وخت کې د میشن په دوران کې د امریکای جزونه د جاپان په جزیره باندې بمباري وکړي. د حملې په وخت کې لوس ټیم فوجي پکې هم شامل وو. د بمبارۍ نه پس جاپاني جزونه هم په سړي د پاره چې موږ د حملې جواب ورکړلی شو. د حملې په جواب کې د امریکای بلا جزونه راغورځيږي. خو دې سره د لوس جز ته پکې هم نقصان ورسیږي. د ملګری د کوم نوم چې فیلو ها په ډېر مهارت سره هغه جز په حفاظت سره واپس ځمکې ته راکوز کی چې په دې سره د ټولو ژوندۍ بچي. د نه پس موږ ته د لوس ورکوټوالي خودنی کیږي. ورکوټوالي کې د حد نصیب شرارتي ماشوم د سره اکثر بے غلط کارونه کول. یو ځل هغه مشرور د کوم نوم چې پیټو هغه ته پام شي چې ما دا روح د حد نصیب تیز منډه وخی. هدا فیصلو کې وی چې دل ما پسې طریقې سره تربیت ورک نو په دې سره دی یو ډیر غټ کلاړي جوړی دی شي. پیټوس دله مسلسل همت او دې سره مهنت پر سره هم شروع کی. یو څو کال د مسلسل مهنت نه پس هو د خپل خار په بهترونو کلاړیانو کې شامل شي. نو چې کله په خپل سکول کې مقابله ولګي نو په دې سره هغه د ټول سکولونو ریکارډ مات کی. اوس د دومره کارکړتګۍ نه پس د امریکای داړه هغه غټ مقابله وتوزي. په مقابله کې لویس له تقریبا 15000 میټر منډه وهل پکارو. په مقابله کې هیڅ قسمه سه انعام اونې ګټي او په اتم نمبر باندې راشي. خو دې سری هغه اخیری نه چکر په دومره تیزه سره مکمل کی چې به سره ټول خلک حیران کی. هغه د منډه تر دې د پوره تیزه وا چې شکست د خړل باوجود خلک دله چې لاسونه په پړقول باندې مجبور. لویس دا فیصله وکړي چې پر روانه مقابله کې باز خامخا انعام ګټم او قسمت تسبل سمنظور. د بل مقابله نه مخکې د په ملک جنگ را شروع شي او د سری د لویس ټول خوبونه نیمګړي پاتې شي. د امریکای په پایلټانو کې شامل شي او د سری هغه خپل منډه بیا هم پرې نګدي مسلسل مشقونه کوي د پاره چې جنگ نه پس واپس د کلاړي توپ میدان ته راشم. لو د وخت پس لویس او د ملګری د ریسکیو میشن د پاره الیګلی شي. دا په دې وخت کې دا کارو چې سمندر په منځ کې کم جز ورغورځېدلې دي او کم کسان پکې بچي وي دی مونږ تلاش کو. په دې وخت کې مسله دا و چې دوی له ماغه جز ورکړلی شي کم چې په جنگ کې خراب شوی. البته په وخت کې ټول نه مخکې دوی یو انجن خراب شو د سری بل ور له هم جواب ورکول بند کی چې به سره دوی د جز سمندر ته ورځي. په حادثه کې تقریبا 8 کسان وژل شي او صرف لویس او فیلو میک پکې بچ پاتې شي. لویس په ډیره مشکله باندې وزنه کې د بچ کولو والا کیشته رو باسي او د سری اوس هغه درېوان هغه کې پناه واخلي. د خورل ته خړو د پر په دې وخت دوی سره صرف او صرف اوس چاکلیټونه پاتیو. هغه دا فیصله وکړي چې موږ به خوراک او په ډیر احتیاط سره استعمالو د لپاره چې موږ د زیات نه زیات وخت ژوند پاتې شو. په سبب باندې دوی د پاغه ځای کې یو جس په نظر باندې راشي. لویس ما سره هغه ویلا سیګنل ورکول شروع کی او جس دوی تر کتلو بغیر سری دا غځای نه لاړ شي. په دې وخت دوی دا پته ولګيږي چې شپه وخت کې میک زمون ټول چاکلیټونه خلاص کړي دي. په سر صورتحال نورم خراب شي. لویس په دې وخت کې جګړه کول په ځای باندې هغه هم دغه شان معاف کی. بیا سمندري او مرغې دوی په کشته باندې کینی. لویس هغه گیر کی خو ځکه دوی هغه غوخه په خلل باندې شروع واچي نو بدی سر دوی دا پته ولګيږي چې د حد نصیب اسقا خون وي. د وجهغه الټه شروع کی او بیا کوم غوچ دوی سره پاتې با په کوندو کې ورواچو هم دغه په ذریعہ سره اوس کبان نیوی هم پاغه سره دوی خپل ځاونه ژوندۍ ساتي. او سروز پس په دې سمندر کې خوفناک طوفان راشي. د کشته کورغړ چې په ځان سره اوچته یو واپس ازمکه لرا غورځي چې په دې سره د دریوانه ژوندۍ په خطر کې شي. په دې مشکل وخت کې لویس مسلسل دا د باقي به چې زرا ځل ژوندۍ پاتې شوم. زه په خپل ژوندۍ ټول عمر په خګارونه کې تیروم او په قسمت سره دوی دغه طوفان واقعي بچي. او سروز پس په دغه سمندر باندې باران را شروع شي چې به سره غوي ته کافي وب ملو شي. وخت تیریږي اوس په سمندر کې کله یو خواځي او کله بل خوا چې اخر پدې کې دوی باندې پاغه سمندر کې او وی شورز تیری شي. په تشته مرز باندې د پاغه کې او چس په نظر باندې راشي. لویس هغه واپس سیګنل ورکول شروع کی. ورځل مسره د ټول نه غټوا هغه جز امریکایي نه بلکې پاسل کې یو جاپاني جزو جاپاني پایلټان چې کله د پام کې نو مخه سری په دوی باندې ځرا شروع کی. دغه درې وان د خپل ځان د بچ کولو د پاره او بوته ټوب کی او دا د زوجه د دوی کشته هم سورې شي. لویس پس ناز طریقې سره واپس خپل کشته بچ کی او واپس په دوی باندې پاغه کې وخت پتیری دوشي. او دوی سره خوراک هم ختم شو. د سره وجه دوی حالت ورتبار خرابېږي. د سخت میک برداشت نکړلی شي او مړ شي چې لویس او فیل په نظر باندې د خپل ملګری لاش په سمندر کې ورواچي چې په دې سره اوس هغه څه د خپل ژوند غم هم پیدا شي. اوس سم وخت تیریږي نو دوی امید ورتبار ختميږي چې ناسا په ورځ دوی ته په ځای کې سورې محسوس شي. او د لول دا سولېږي چې کې دې شي دا چرته اورجز ده خو په حقیقت کې هغه پاسل کې او جاپاني غټ لانچو جاپاني فوجیان د مغزر دوی گرفتار کی او دوی د جنگ په قیدانو کې شامل کی. اوس دوی سمندر ها خوفناک سفر ختم شو او د سر دوی د خپل ژوند کې په داسې مرحله کې ور داخل شو د کم په باره کې چې دوی په خوب کې هم سوچ نه وکړي. چې کله د قیدانو کې ته بوتللی شي او دا ځای عمله لویس د مغزر او پیجنی ولې چې هغه د مخ کني او ډیر مشهور کلاړو دا دوه ملګری یو تیاری والو پتنګ کمرې کې بند کړلی شي او د سری په دوی باندې مسلسل تشدد شروع کی. په دغه ځای کې په دوی باندې میاشتې تیری شي. اوس دوی د ټوکیو یو بل کیمپ ته منتقل کړلی شي. هلته کې د مخکینه په سبونو قیدیان موجود وو. دا کیمپ د انچارج نوم واټانابه کوم چې د خپل بیرحمه د ظلمونو د وجه بدنام
انتقام په ونه ورځ باندې د لویس نه یو وړه غونډه کې غلطي وشي هغه د وټانابې په سترګو کې وګوري چې په دې سره وټانابې ته رسو لګي چې د زما بې عزتي وکړه دې په نتیجه کې هغه دې راګیر کې او سمې ښه برابر کړي چې په دې سره لویس ته دې خبرې احساس وشي چې وټانابې ماته ښه برابر کار کیږي په کمپ کې دی نه لویس اوس نورو قیدانو سره دوستي را شروع کړي هغه ټول اوس یو بل له مسلسل حوصلې ورکوي د پاره چې په دې مشکل حالاتو کې ژوندي پاتې شو خو وټانابې په هر موقع باندې هر یو قیدي ذلیله کوو او دې سره تشدد به په هم کوو یو ورځ وټانابې د دې قیدانو په باره کې صلاحیتونه را معلومول شروع کړو چې کله هغه ته راپته ولګېږي چې لویس پاسل کې د منډې کلاړي دی نو هغه د ریس یو جاپاني افسر سره ولګي خو دې په دې وخت کې لوګو تندو بیمارو داسې کمزوري کړو چې هغه دغه منډه مکمل نه کړلی شو په ځمکه باندې راوغورځېږي د دې په بدله کې هغوی نور هم ووښي بل خوا امریکایي قیدیان په خفیه طریقې سره جنګ په باره کې خبرونه حاصلول شروع کړي که چې وټانابې ته دې خبر په باره کې پته ولګېږي نو هغه یو قیدي په ډېر بې رحمۍ سره دې خبرې سزا ورکړي لویس هم دا هر څه ګوري خو په دې وخت کې څه هم نشو کولی په دې کې وخت تېرېږي او د جاپان حکومت لویس ریډیو سټیشن ته بوځي بل خوا په امریکا کې د خاندان ته به داسې لګېدل چې لویس اوس مړ شوی دی د بچي جاپان دنیا ته دا غوښتل هغوی ته راپته ولګېږي چې ستاسو کسان لا اوس هم زموږ په حراست کې دي هلته کې هغوی په لویس باندې دا دبه وکړي چې ته د جاپان په حق کې خبرې وکړه او د خپل ملک پسې ښه بدې ردې ووایه او دې په بدل کې موږ به تاله ښه خوراک درکوو د ارام واړه زندګي به درکوو دې سره هر یو سهولت په ته میلاویږي خو لویس د داسې د کوو نه انکار وکړي هغوی ته څه ووایي زه د ملک خلاف یوه خبره هم نه کوم د جواب پورېدو سره د جاپان حکومت دې واپس د قیدانو کیمپ ته ولیږي چې اوس وټانابې د سره نور هم خراب سلوک شروع کړي ټوپه ټوپه قیدانو دا حکم ورکړي په نمبر باندې راځي او د په مخ باندې سوک ورکوي او که چېرته داسې ونه کړل نو په دې سره موږ به د ټولې غوسې زور د ملګري د فیل نه وباسو هغه اوس د خپل ملګري د بچ کولو دپاره په نمبر باندې راځي او د لویس نه سوک پورته کوي په دې سره هغه ښه سخت برابر زخمي شي اوس څو میاشتې پس دوی دا پته ولګي چې وټانابې بل جیل ته تلو واله دی لویس او د هغه باقي قیدیان ملګري په خاموشۍ سره دې خبرې خوشحالي منا بخل شروع کړي ولې چې د هغوی دا اوس امید و چې کیدای شي اوس په زموږ دا زندګي لکه غونډه کې ښه شي د وټانابې عطرونه پس اوس واقعي دغه جیل حالت د بهترۍ په اړخ باندې روان شي خو هغوی دا سکون د ډېر وخته پورې قایم پاتې نه شي څه څیزونه دغلته کې راشي او په دغه کیمپ باندې بمباري شروع کړي چې بیا سره هغه ټول کیمپ تباه شي او دې سره کم قیدیان چې اوس پکې ژوندي پاتې شو هغوی یو بل کیمپ ته منتقل کړلی شي که چې لویس هلته کې ورسي نو په دې سره په خپلو سترګو باندې یقین نه کېږي ولې چې د هغې نوي کیمپ انچارج پاسل کې هم وټانابې و اوس هغه ظالم په دوی باندې ظلمونه نور هم سیوا کړي هر قیدیانو په سختۍ سره کارونه اخلي په ځای کې دغه ټولو قیدیانو دا کار و چې کویله به روباسي او جزونه به ترې نه ډکوي د مسلسل لوږې او د کمزورۍ د وجې بل هغه قیدیان د قصد خپل ځانونه مړه کړي یو ورځ د کار په وخت کې لویس د ډېر ستړیوالي د وجې په ځمکه باندې کښېني چې په دې وخت کې جاپاني پوځیان چې کله دې ته پام شي نو دوی راګیر کړي او د وټانابې خوا بوځي وټانابې هغه دا حکم ورکړي دا لرګي اوچت کړه په خپل سر باندې کېږده او که چېرې داسې دې ونه کړل یا د لرګي راوغورځو نو دې سړي د مخ سرې به درنه ډز پورته کوم په دې وخت کې د لویس جسماني حالت د حد نه سیوا خراب و خو د همت د بللو والا نو خپل پوره طاقت ولګوي ولې چې غوسري هغه لرګي په خپل سر باندې اوچت کړي بل قیدیان چې کله د همت ته پام وکړي نو هغوی هم حیرانه پاتې شي وټانابې مسلسل د هغوی د زړونو د ماتولو کوشش کوي خو لویس هم دا فیصله کړې وه چې زه په دې اړوند نه خپل سر نه ټیټوم پس د وټانابې ښه برابر بې عزتي وشي ولې چې هغه ته اوس دا پته لګېدلې وه چې زه د لویس وجود کمزوري کولی ضرور شم خو دې سړي دا همت نشم ماتولی په دې کې چې څومره اوس وخت تېرېږي هماغومره دغه جنګ هم ختمېږي یو ورځ جاپاني فوجیان د دوی لاندې نه دا اعلان وکړي اوس جنګ ختم شو اوس تاسو ټوله قیدیان آزاد دي په بل ول کې د قیدیانو په خپل غوږونو باندې یقین نه کېږي خو بیا چې کله په اسمان کې ورته د امریکایي جزونه په نظر باندې راشي او دوی له خوراکونه راوغورځي په دې سره هغوی د بلها میاشتو پس په بل ځل باندې په مړ خېټه باندې خوراک وکړي او د هغوی یقین هم پیدا شي چې زموږ دغه ټول ازمایښتونه ختم شو د زدې نه پس لویس په وټانابې پسې په ګرځېدو شو دې دپاره چې په دې خبر باندې ځان پوه کړم چې د به زما دا دومره نفرت ولې کوو خو وټانابې اوس په دغه ځای کې تښتېدلی و اوس وخت پس لویس او دغه ملګري چې کله امریکا ته واپس راشي نو خپل وطن ته د راتلو نه پس د ټول نه مخکې هغوی خپله خاوره ښکلول شروع کړي ولې چې هغوی ته اوس د دې قدر معلوم شوی و جنګ نه پس د دوی نوې زندګي شروع شو دې سړي دوی ودونه هم وکړي خپل خاندانونه جوړ کړي او دې سړي خپل زندګي واپس خپل معمول ته راولي بل خوا د جاپان حکومت په وټانابې پسې مسلسل ګرځېده د دپاره چې دا ظالم موږ را معلوم کړو چې دپاره یې امریکایانو باندې دومره ظلمونه ولې وکړل هغه اوس خپې سپکې کړې وه او دغه ځای نه باګ اختیاره کړې تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای